نن د FPL د اختریز ټورنمنټ پایلوبه ده. په دې باور یم چې انشاءالله ساره ګټې ګردنې به ګټي. درنو لیدونکو د پایلوبې لپاره د دواړو ټیمونو کپتانان علي او حاجي صاحب ذاکر او ورسره پاتې ملګري السلام علیکم. د ایس ودان افغانستان درنو قدرمنو لیدونکو، یو ځل بیا زه نظیر صادق له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. نن د FPL د اختریز ټورنمنټ پایلوبه ده چې دوه ټیمونه پکې پایلوبې ته لار پیدا کړې، د فتح آباد زلمي لوبډله او همدارنګه د حصارک ځوانانو لوبډله. دغه دوه ټیمونه فاینل ته وتلی دي. تاسو را سره تم پاتې شئ د دغه ټورنمنټ جالبې صحنې، ښکلې شاټونه، همدارنګې د مینوالو هغه خوشحالیانې او ورسره خوا کې څو ښکلې منظرې هم تاسو ته نندارې ته وړاندې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو د پایلوبې لپاره د دواړو ټیمونو کپتانان علي او حاجي صاحب ذاکر او ورسره پاتې ملګري استاد عارف الله راغلي. دغه دواړه ولاړ دي، راز به اچول کېږي چې کومه لوبډله به لومړی بیټینګ کوي او څوک به فیلډینګ کوي. دا سره د ټورنمنټ مسؤل هم ولاړ ده سید اسماعیل سالک. فتح آباد زلمي لوبډلې وګټله او د دوی کپتان حاجي صاحب ذاکر ولاړ ده. حاجي صاحب سلامونه. حاجي صاحب تاسو وګټله، څه پلان ده؟ انشاءالله موږ بیټینګ کوئ خو کوشش کوئ تر څو پورې ټارګېټ او ټیم کې کوم چانس لرئ؟ په دې لوبغاړي
Dari brother. Teranuri Syauqi Minawal Nur Rahman Masyawir Nanti secara paham Wabil Khana Melo bili dua tarah kali Kunci Minawal Minawal Ada sedale Mana lagi السلام عليكم اهل احترامات من الفريق هو بجوړه وروغه سره د دې سره د ټیم نوالي ما اولنې لوبه اولنې چې کومه وه اولنې ډېره ښه لوبه وه سره ټیګر ښه لوبه کړې وه په وروسته کې د فتح آباد د بازار ځوانانو دوه بالران راونیولي درې چې ښې وټکول عمر خان ورسره عارف خان چې هغوی ښه بهترینه بیټینګ ترسره کړې زه په خپله د طاهر خان د محمد الله خان مینوال یم چې محمد الله یو ښکلی بالینګ کوي د فتح آباد د بازار په سطحه باندې د نورو لوبغاړیو په سطحه باندې دا چې طاهر خان هم یو ښه بهترین د خپل کې راغلی واقعا د ښه لوبه وسوه فتح آباد د المو بازار ښه لوبه وکړه همداسې د لوبې لپاره به کېږي د سهارک ښېګړه ټیم چې هغوی به څه کوي نو هغوی هم موخه تمه ده چې ښه لوبو کې موږ مینوال یو او د دې غوښتونکي چې لوبه وګټي ستا په فکر ګټونکی لوبډله به کومه لوبه په دې باور یم چې انشاءالله سهارک ټیګر زلمي به یې ګټي میچ به څوک میچ به سهارک زلمي ګټي زلمي زنده‌باد په دې باندې زلمي به ګټي وا تکړه لوبغاړي هر یو قدرمن نثار حفیظ صاحب همدارنګه فیصل ساحل صاحب ولاړ دا حفیظ صاحب سره به هم څه خبرې وکړو حفیظ صاحب سلام ډېر زیاته مننه حفیظ صاحب چې راغلي خپل وخت دلته ټیم به ګټي ان شاء الله را سره ولاړ د کرکټ یو تکړه لوبغاړی او ستوری جعفر مومن صاحب ولاړ دی له مومن صاحب څخه به هم یو څو پوښتنې وکړو مومن صاحب سلامونه ډېره زیاته مننه مومن صاحب دا چې میدان ته راغلی او کومې لوبډلې سپورټ دپاره راغلی مننه ورنه زه خو چې راغلی یم د فتح آباد بازار لوبډلې سپورټ دپاره راغلی یم په دې کې به چې لوبه وکړو انشاءالله انشاءالله دا په فکر لوبه څنګه روانه ده ماشاءالله لوبه خو ډېره بهترینه روانه ده
په دې چې 19 هدف دی ان شاء الله 19 هدف په دې وکټ باندې څنګه سخت دی ان شاء الله چې دا میچ وکړي څنګه چې دوسر کې باور هم کړی دی ان شاء الله چې دا میچ وکړي دا چې د فتح آباد لوبډله اوس خپل بیټینګ ډیر کو ټارګټ ورکړی دا د بالینګ په برخه کې کوم لوبغاړي ورسره دا چې ستاسو غلط تجربه ایکسپیرینس بالینګ کې ورسره په خپل فضیلت د بالینګ کې څنګه چې اول ډیر ښه او په هغه کې دوسر سینر لوبغاړي اجي ذاکر د چې ډیر بهترینه بالینګ کوي او ان شاء الله چې دوی د میچ له کوم څه ګټلو چانس دی هغه ډیر ورته ذاکر ورته ډیر زیاته مننه چې موږ ته دی مننه فوتبال اكسل يوصل بها لمن كده فيلدر لا شيء تزيد اخطا بكت دلاسه وركه يو دشمن باندې خپل بکت دلاسه ورکړه عامل له د لوبې ګټونکي د پیلوبې ګټونکي دا حصارک ځوانانو لوبډله شوه دوی ته د ډېر مبارک وي د ټورنمنټ غوره لوبغاړی د حصارک د ځوانانو د لوبډلې څخه ظاهر خان کا بلنه
بالنګ کې چا چې ډېرې وکټې اخیستې د فتح آباد د زلمي لوبډلې نقره باران فضل الله خان ته بلنه ورکوم چا چې وویل کوونکی لوبغاړي چې په ټورنمنټ کې چا چې ډېرې بل تیز چې کوونکی لوبغاړی خان محمد هم راشي او دی د خمدان سیدالله څخه خپل لالی فتحآباد د زلمیانو لوبډله د یو راځي نومونه به یخلو خپل ډالۍ وترلاسه کړي فرهاد hizo usted con el juez Farhad vuelto me Baca kakak bakal tu. حاجی صاحب ذاکر دراشي خپل د لوبې کپ تاسو ټول ودرېږئ درنو او قدرمنو لیدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې مو جوړه کړې وه هیله دا ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تاسو هم کولی شئ خپل نیک نظریات او مشورې موږ سره په لاندې واتساپ شمیرې شریکې کړئ تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا زه نظیر صادق او د کامرمینۍ په چارو کې راسره استاد واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارو ښه وختونه ښې چارې